سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. مو متاسي سنت مطالعه کړی د شکر واقعونه ان شاء الله واقع خبر یو. علماء کرام مورخین دا خبره کوي دا وایي چې په اسلام کې لومړی شکست او دغه شی په اروپا کې د موږ وروستی شکست دا د مالیاتو او د دنیا سدینې له وجې رامنځته شوی ده. مخکې مو خبره وکړه چې کله د احد په غزا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جبل الرمات باندې 15 صحابه کرام د عبدالله ابن جبیر په مشرۍ باندې کېنول او دا خبره یې ورته وکړله چې ګورئ که چېرته موږ دښمن پسې واخیسته او دښمن ته مو شکست وکړه تاسې به د خپل کمرې نه پرېږدئ او که چېرې دښمن په موږ باندې غالبه شي او موږ په شهادت باندې ورسوي موږ میدان کې پراته یو د هوا کارغان او مرغان راسي او د موږ دا غوښې خوري بیا به هم تاسې خپل کمرې نه پرېږدئ خپل مورچه به نه خالي کوئ. نو کله چې صحابه کرام په اول قدم د احد غزا کې فتح وکړله او دښمن ته یې شکست ورکړه صحابه کرام د غنیمت په جمع کولو باندې مصروفه شول نو په کنډو کې یا په جبل الرمات کې څو صحابه کرام ناست ول او هغوی میدان ته راکښته شول. عبدالله ابن جبیر ورته وفرمایل چې مه ځئ موږ ته د الله رسول امر کړی چې کنډو به نه پرېږدئ. څلوېښت صحابه کرام راکښته شول او لس تنې پاتې شول. نو حضرت خالد بن ولید چې په دې کې لا مسلمان نه و کنډو یې خالي وکړې د شانې پې حمله وکړله. عبدالله ابن جبیر او دغه نهه صحابه کرام ته یې په شهادت ورسول او نبي علیه السلام او د هغه ملګري دغسې محاصره کړل لکه څنګه چې د غنمو دانه د زړه د پلونو مابین کې به داسې راګیره شي. نبي علیه السلام مخکې دوه لارې وې. یوه لاره دا وه چې دی مدینې منورې ته وتښتي او میدان پرېږدي صحابه کرام دې بلا خوري ته پرېږدي. لکن بله لاره دا وه چې د الله رسول په میدان جنګ کې پاتې شي صحابه کرام په ځان باندې راټول کړي او دغه محاصره ماته کړي. خو د الله رسول دا غیرتي انسان و. د الله د رسول باندې غیرت دا په بل هېڅ انسان کې موجود نه و. د حنین په غزا کې موږ تاسې مطالعه کړې ده چې کله د حنین په ګیناوه کې په دې دره کې صحابه کرام د دښمن د غشو باندې راغلل ټولو صحابه کرامو منډه وکړله طبیعي طبیعي صحابه کرامو میدان وتښتېدل. لکن حضرت عبدالله ابن عباس فرمایي چې ما د نبي علیه السلام به روح نیولې وه نبي علیه السلام لا هم هغه د جنګ یا هغه د جګړې هغه سختې نقطې ته یې کش کړ او مخې ته روان شاته نه دا د الله د رسول غیرت. خو کله چې صحابه کرام دلته محاصره شول یو قسم نسبي شکست د احد په غزا کې مسلمانانو ولیده. د دې شکست لامل دوه لامله کېدای شي. یو لامل دا ده چې صحابه کرامو د خپل امیر اطاعتي وکړله. که چېرې صحابه کرامو اطاعت کړی وای او د خپل کنډرې ساتلی وای دښمن به دا جرأت نه پیدا کړی چې نبي علیه السلام صحابه کرام به محاصره کړي. دوم دست پکې دا ده چې کله صحابه کرامو دنیا او د دنیا د مادیاتو فکر او نظریه واخیسته میدان کې غنیمت قربانیاوه چې ولاړ د دښمن نه یو اس پاتې شو یوه شړۍ پاتې شوه یوه توره پاتې شوه یوه زغره پاتې شوه ماته په غنیمت کې یو بل کې یو قرباني دنیا نه هلته چې واخیستل همدغسې شکست رامنځته شو. ځکه علما وایي چې په اسلام کې لومړی شکست چې احد په غزا کې راغلی نسبي شکست ده دا د مادیاتو له وجې نه راغلی ده یا د بدعتي له وجې راغلی ده. او دغسې چې کله په اندلس کې کله چې په اروپا کې مسلمانانو مجاهدینو په عملي خلافت کې هلته جهاد کاوه او د کوچنۍ اروپا تقریبا فتح کړی د اروپا دروازې وټکولې نو صحابه نو مجاهدینو د اسلام هلته په دې تکل باندې تللي چې ټول اروپا به دوی فتح کوي. لکن یو جنګ وکړه په دې جنګ کې صحابه د مجاهدینو سره د غنیمت مالونو او دا د غنیمت مالونو به د مجاهدینو پاڼې پاڼې ځان سره ګرځول. نو عبدالرحمن غافقي چې په دې وخت کې د مجاهدینو قمندان نو د میدان جنګ کې چې کله د خپل غنیمتونه یو طرف ته کېښودل او بل طرف ته مجاهدین لګیا دي په جنګ باندې نو کله چې اروپایانو په جنګ کې شکست خور او ماتې سره مخ کېدل اروپایان یو ترتیب نه کار واخیست بېرته راوګرځېدل د مجاهدینو په دې غنیمت باندې حمله وکړه وړاندې. همدلته مجاهدین دوه ټوټې شول. یوه ټوټه مجاهدین په میدان جنګ کې پاتې شول او بله ټوټه مجاهدین د غنیمت مالو پسې ولاړل. هماغه چې مجاهدین دوه ټوټې شول او دښمن په مقابله کې دوی کمزوري شول په دې وخت کې یو غشی راغی حضرت عبدالرحمن غافقي دا په یو امید کې ولګېده او په شهادت باندې ورسېده. هماغه چې د اروپا په دروازه کې دا زموږ د وروستی جنګ و اروپا تقریبا فتح کېدله خو د غنیمت او د مالونو محبت
د دې باعث وګرځېده چې په اروپا کې زموږ وروستی جنګ دا وبایلو او که شکست وخورو او تر اوسه پورې اروپا دا په اسلام باندې مشرف ونه شوله او دا چې په کفر کې پاتې شوله. نو ځکه په دې نقطه کې درس دا ده موږ ته چې موږ او تاسې باید له دنیا سره مینه او محبت دا ونه ساتو. البته د دنیا سره د مینې باره کې دا خبره باید وکړو چې دنیا سره مینه او په دې معنا نه چې موږ بالکل دنیا ترک کړو او دنیا سره بالکل بایکاټ وکړو، نه، د دنیا سره به موږ تاسې علاقه ساتو. اسلام لکه مخکې چې تېره ورځ شفقه صاحب دا خبره وکړله، اسلام یوازې روحاني دین نه ده لکه مسیحیت، او اسلام یوازې مادي دین هم نه لکه یهودیت، بلکې اسلام هم روحانیت هم مادیت، دا دواړه سره جمع کوي او بیا هغې نه وروسته تګلاره باندې خپل تګلاره باندې عمل کوي. نو موږ دا خبره کوو چې موږ دنیا سره سر و کار به لرو، دنیا به په دې خپل لاس کې ابن القیم رحمه الله چې فرمایي دنیا به موږ په دې خپل لاس کې بې ساته لکن په زړه کې به ځای نه ورکوو. نو ځکه دا خبره موږ کوو چې په احد کې لومړی شکست او په اروپا کې موږ وروستی شکست دا د مادیاتو سره د علاقې له وجې نه او دنیا سره د مینې او د جاه او د جلال له وجې نه دا رامنځته شوې ده. دغسې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د حدیبیې سوله وکړله نو صحابه کرام خفه شول، نبي علیه الصلاة والسلام هم خفه شول. صحابه کرام په دې خفه شول چې په دې تړون کې ځینې داسې مادې وي چې ظاهراً د مسلمانانو زور پې ښکارېدل. یو ماده پکې دا وه چې څه کوي به رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام دا به بېرته به ځي مدینې منورې ته عمره به نه کوي. او دومره ماده په دې تړون کې د زور پر چې ظاهراً زور ښکارېده، نو دومره ماده دا وه پکې چې که چېرته له مسلمانانو نه څوک کافر څوک کفارو ته ورغی هغوی به یې ورته سپاري، اما که له مشرکانو نه څوک مسلمان شو نبي علیه السلام ته راغی دوی به بېرته یې ورته سپاري. دغه دوه مادې ظاهراً داسې ښکارېدي چې نبي علیه السلام او صحابه کرامو ته یو قسم شکست و. عمر فاروق صاحب نبي علیه السلام ته راغی د الله رسوله اخو جلالي انسان و، وایي د الله رسوله موږ په حق یو که په نه یو؟ وایي بلکل په حق یو. وایي هغه صحابه چې موږ سره په جنګ کې شهیدان شو په جنت کې دي که نه دي؟ وایي بلکل دي. وایي دښمن مړي دا په دوزخ کې دي که نه دي؟ وایي دي. وایي تاسو ته دا خبره نه وکړې چې موږ سږکال موږ به عمره کړو؟ نبي علیه السلام ورته چې موږ دا خبره کړې چې عمره به کوو خو سږکال مو سره نه و یاد کړی. وایي فاروق صاحب خفه و، بیا راوګرځېد بختیجر صاحب ته ورغی، هغه ته یې دا قصه وکړه، هغه هم هغه جوابونه وکړه څنګه چې د الله رسول ورته ورکړه. بیا د الله رسول ته فرمایي چې ګوره عمره زه د الله رسول یم او د الله پیغمبر یم، الله تعالی ما نه ضایع کوي. چې کله دا تړون وشو صحابه کرام هم خفه وو، نبي علیه السلام هم خفه شو. د صحابه کرامو د احتجاج او د خبرو تړون په انسان باندې تاثیر کوي. خو کله چې نبي علیه السلام دا خبره واورېدله نو امر یې وکړو صحابه کرامو چې پورته شئ او دا خپل سرونه دا وخوري او خپل قرباني ذبحه کوي. صحابه کرامو یو هم دا کار ونه کړ. د الله رسول هم خفه شو چې صحابه کرام د ما خبرې اوس نه مني. صحابه کرام د نبي علیه السلام بدعتي بالکل نه ده شوې، خو علما وایي په دغه ځای کې یو نسبي بدعتي راغلې ده صحابهو نه چې د الله رسول امر دی چې پورته شئ او خپل قرباني ذبحه کوي، خپل سرونه حلق کوي، ویې صحابهو دا کار ونه کړ. بېرته راوګرځېد خپل کور ته. ام سلمه په دې وخت کې ورسره وه په دې سفر کې، هغې ته وایي چې صحابهو ته امر کومه خبره نه مني. هغې ورته چې د الله رسوله ته خپله باندې ووځه او خپله قرباني دا ذبحه کړه او خپل سر دې دا وخوره حلق وکړه. صحابه کرامو ټول دا کار وکړي خو چا ته غږ مه کړه. د الله رسول چې پټه خوله چوپه خوله راووته، خپل قرباني یې دا ذبحه کړه او خپل افطار یې وخورېد. صحابه کرامو چې کله دا حالت وکاته ټول راولاړ شول او ټولو هم قرباني ذبحه کړله او هم یې خپل سرونه وخورېدل. په دې ځای کې یو درس موږ ته دا ده، ګوره چې ځینې وخت دا شاګردانو ته زده کوونکي د استاد په خبرو باندې په یو مسله کې دوی عمل نه کوي. ډېر استاد تقریرونو کې خبرې کوي، شاګرد عمل نه کوي. اما کله کله داسې پېښېږي چې استاد یو عمل وکړي، د استاد دغه عمل او دا کردار دا کرکټر دا شاګرد مستقیم یې واخلي او ډایرکټ عمل کوي. نو لازمه ده زموږ استادانو ته چې موږ خپله ناسته ولاړه، خپل خبرې، خپل لباس، خپل ظاهري دا حلیه دا په داسې شکل برابر کړو چې شاګردان موږ بیا تقلید وکړي او داسې تقلید چې هغه مثبت تقلید وي. ځکه شیخ عیسی المعصراوي وایي شاګردان چې څومره د استاد د کردار او د خبرو او د حرکاتو نه زده کړه
هغومره زده کړي یو ساله خبرونه نه کوي. نو په دې نقطه کې او په هجرت په دې واقع کې درس موږ ته دا ده چې موږ استادان باید خپل عمل او خپل کردار داسې برابر کړو څنګه چې اسلام موږ ته امر کوي، او د خپل لباس باید دغسې برابر کړو چې څنګه شریعت موږ ته امر کوي. تېره موږ خبره وکړه چې د امیر المؤمنین حفظه الله له خوا نه دي په شاګردانو باندې پګړۍ دغه مسله جبلي شوې لازمه شوې ده. ګورې که استادان د موږ پګړۍ وتړي په خپل شاګرد تړي. دا چې په عربو کې مشهوره مقوله چې الناس على دین ملوکهم، خلک د خپلو پاچایانو د خپلو مشرانو په دین باندې دي. د دې معنا دغه شی ده که چېرته په لیسه کې امیر صاحب او په لیسه کې استاد خپل ظاهري دا حلیت دا په شریعت باندې برابر کړي، شاګردان یې خپله برابر وي. که چېرته امیر صاحب او استاد خپله حلیت د شریعت خلاف کړي، شاګردان په امر سره عمل کوي. دا اوس موږ تاسې وینو چې په افغانستان کې بېله دې نه چې چاته خبرو وکړي، خلک خپل لوګي په سر کوي. بېله دې چې چاته خبر کړي، خلکو لباس برابر کړي. بېله دې نه چې څوک یو څوک مجبور کړي خپل هغه نیکټایي او خپل پښنریستو غورځول. ولې؟ ځکه چې دا خبره چې عربو کړې چې الناس على دین ملوکهم، خلک د خپلو پاچایانو په دین باندې دي. د وخت د پاچا د وخت د حاکم لباس پګړۍ ده، د وخت د پاچا د حاکم لباس څادر ده، د وخت د پاچا د حاکم لباس د هغه دغه عامو مروجو په جامو تاسو دغه شی دي. ځکه چې خلکو خپل د خپل امیر تقلید وکړ. نو تاسې نو غوښتنه دا د استادانو نه ستاسې د خپله ظاهري عمل او د کرکټر او دا ناسته ولاړه دا لباس او دا حلیه دا که په شریعت برابر کړي، شاګردان به انشاءالله خپله برابر شي. دا چې وخت کم ده، موضوعات زیات دي او زه مریض هم یم، په همدې باندې اتفاق کوو. غوښتل یې استادانو نه دا ده چې سیرت ته هم خپله مطالعه کړو، هم یې شاګردانو ته دې مطالعې توصیه وکړو. په اوس وخت کې دومره د سیرت کتابونه پښتو کې ولیکل شول چې بل وخت نه دي لیکل شوي. زموږ ملګري په کابل کې مطبعه لري، په جمعه کې دوه جمعو کې یو کتاب د سیرت دا دوی چاپوي. دا چې نه چې د داستان په شکل نشته لیکل شوی. سیرت علم دا ورته جلسه ویل. ما بېګا د شرکت کتاب کاته تقریبا 500 صفحې کتاب د سیرت په دې لیکل شوي چې نبي علیه السلام څومره مهرباني وکړي، د ماشوم سره مهرباني، د مشر سره مهرباني، د شاګرد سره مهرباني، د کافر سره مهرباني، د فلان سره 500 صفحې کتاب په لیکي. دغه چې حضرت المختوم مشهور سیرت ته، دغه چې فقه السیره د محمد غزالي مشهور سیرت ته، دا اوس یو نوی په سیرت پښتو کې چاپېږي د شیخ رمضان البوتي چې دا د شوري او عالمو څو کاله مخکې دا شیخ په شوري کې شهید کړ، فقه السیره سیرتپوهنې په نوم باندې دا کتاب یې ژباړل شوی دی، په یوه ژبه کې به چاپ شي. دغه کتابونه استادانو غوښتنې موږ دا ده چې هم تاسې خپله مطالعه کوئ او هم یې شاګردانو ته ورکوئ، یو بل ته یې درس یې کوي، ورته الله تعالی مو دنیا او آخرت برابر کړي. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا.